زما وړ کې زی سلورم کې زما کوه ما بسم رکاړوي پارکه اسمتا السلام علیکم څنګه یو حالت خدي تدې دی کار مار کې دلته کنه مال یو کس په کار د کار والو دی اړي شي کوي مړه دا کم ځکه ناسي لړ وشو زی ته کار والي جی ودی بس بازار راکې نه سامان وامان سره شته لور دی راسو نه ما سره چې کم نینو دغه شته گاډي او بیلچې را سره شته سره خور دنه کول دي صحیح دی لړ راځه صحیح ته کوم ځای زه مخ نه لرم جی ها مخکې مخالګاړې چلو خو بدرازم پړې گاډي نه لام لګې دی نو اوس دا لور ورمبه بزان سره وړو ها دا بوټي موټي پاګو نه شمډا لګېدل زما دا کار خو د زور دی کنه مطلب خور دنه کول دي نه بدن نه کړی او به ګورو ته وای بدن شي دا مطلب گاډي چلول شي یا دیاړي وسومره پیسې ورانه سومره خبره مخ کې خي کنه څه جس کوي خانجي زه هم داسې کار بوګو کنه خایي چې دیاړي خونن 700 روپے او چې ته پکې ما سره گزاره کې صحیح نو بس 200 روپے ورانه خور دنه یو ټرالي خور صحیح ده صحیح ده په خبرګان خو نه کنه نه صحیح اسنه بیا چې ګاډي د روخي جوړه مو د خپل خو خیرټونه وای نه صحیح ده سجاز ده ښکاری صحیح او چې دا خور دنه کې دینه پسته سره راځه بیا بس کې بیا اوس وګورم مطلب دا به ټیم مخ ځکه چې یو ټرالي دا خو لګا دینه پسته بیا راځه د چټي په کې کنه بیا هم او بیا به چټي و بسې دا کار کوه چې دا 500 روپے والا اته سمې چې خور دنه کمې نه پس به چټي کوم کنه نو خور نشته کور ته لړ شي چټي وکړه صحیح پدې مقدر ولې ډېر تیر ده پدې باندې سنا سوشي څو به کې باندې وړو به اوسې چې وړي وي سودر ته یاد کړو په کور کې ما ته لدې لپاره درکړی کنه چې تاسو زموږ هغه غیرتي ځوانان یې هغه غیرتي پښتانه یې چې دا ستاسو حق دی په موږ باندې ډېره تیره درکړه نور کو دې بدله صحیح دا څه وایي ضرور ده مخامخ ناسته ضرور ته خلک ډاډه خبره کوي کنه چې څه دې بدلې راته وایي زما وړ کې زی سلورم کې زما کوه اوس چټي وي ما پازم وو کې راړو قرض وځي ته دا خفای ته څه غواړې چې ماشوم څوکي نو ته سبب وې ما نه دی ویلې دا دیالي مر ګرځم کله دیالي کړي کله نه کړي دا ټیم په تیریږي یو کار وکړې دا ماشوم په ځای باندې چې ته ځان له داسې د فروټو ګاډۍ وغیره څه ولګي هغه سره خوښه ده ولې پیسې راسه نشته ده بس په څو باندې بوشي دغه 12,000 پورې 12,000 نه دا شماره ده 100 روپے دي دا شماره ټول ظرف کې کېده مونږ بیا وسوشي اوس سوچ ها 40,000 دا اوس 40,000 روپے شي دې کې د 1000 روپے ستاسو دغه ماشومانو او کما زما خور سره وړو مور چې کوم په کور کې نه 1000 روپے راغې شوې 1500 روپے ستاسو مزدوري شو دا 1,500 روپے ستاسو د فروټو د گاډي تا په بدل 2,000 کې کنه دا 1,500 روپے راغې شوې
او هغه ماشوم ته وایي ته خپل سبق وایه وایي داسې غیرتي پلار چې د ژوندي نه وي زه به درله ګټم وایي ته خپل سبق وایه چې کله وایي بیا غټ شي بیا ماله دمه راکړې انشاءالله صحیح ده صحیح اوس خوشحاله خوشاله یم. نور خو دې په زړه سینه هم راته ویلی شي خدای هم قدر وکړي. اوس ماته اجازت دی لاړم نه ناروغ